تاسو د لاسونو ډېره پړقا پکار د نیازت خان لالا ډېر مننه په دغه بلورو هم د خلکو له پړپوسان پاخه کړله خو بس چې چېرته ځو دا د دې خلکو مینه ده خدای دغه ملګري آباد لري شعرونه وایم همدرد صاحب شته دی که نه کتلی دی ډاکټر صاحب شعرونه دي چې هر سړی خپل ماشوم نیولی لاس نه هر سړي خپل ماشوم نیولی لاس نه هر سړی داسې اورېدلی ښار کې زما د زړه نه یو الله خبرو رانه چې ته پاتې کېدلی ښار کې او خلکو بلا بلا پیسې ګټلې مونږه ګورګورې خرڅولې ښار کې خلکو بلا بلا پیسې ګټلې مونږه ګورګورې خرڅولې ښار کې او یو څو شعر به نور ووایم چې ښې تماشې شروع کا ښې تماشې شروع کا مونږ ته قصې شروع کا در سره سراړوم خو ته ټپې شروع کا در سره سراړوم خو ته ټپې شروع کا پردي حقونه وخا حج عمرې شروع کا پردي حقونه وخا حج عمرې شروع کا د مارګلې نخکته امن مزې شروع کا چې ستانې ازک ژوندې دی ناز او نخرې شروع کا ډاکټر صاحب منګرې مار په خزانه کې پروت دی منګرې مار په خزانه کې پروت دی زما لالې په بتخانه کې پروت دی منګرې مار په خزانه کې پروت دی زما لالې په جیلخانه کې پروت دی څوک چې د خپل زړګي باچا ګڼم هغه د بل پاستانه کې پروت دی څوک چې د خپل زړګي باچا ګڼم هغه د بل پاستانه کې پروت دی هغوی ته خپل پښتو کفر ښکاري پښتون د بل په ترانه کې پروت دی هغوی ته خپل پښتو کفر ښکاري پښتون د بل په ترانه کې پروت دی ته د پیر بابا مزار کې ګورې ستا لیونی په دیوانه کې پروت دی ته د پیر بابا مزار کې ګورې ستا لیونی په دیوانه کې پروت دی او خدای دې څوک غواړي د چا نه غواړي دی مسلمان خو بتخانه کې پروت دی خدایا دې څوک غواړي د چا نه غواړي دی مسلمان خو بتخانه کې پروت دی څوک چې د قام د بقا ذکر کوي څوک چې د قام د بقا ذکر کوي هغه د خان فتح خانه کې پروت دی ډېره مننه